सूरत अंबिया आयत नंबर 47 द सूरत अंबिया द्वेम बाब दे आखिरी आयत او आखिरी सबक दे पदी आयत की तख्वीफ उखरवी दे यर वर्कई चे इंसाना په دنیا کې د الله نه ویریږه وګرنه دلته په دنیا کې چې دا سکیږي د دې ټولو د حساب زیشتا او دا ذره ذره به تللی کیږي او حسابیږي به ونزعو وزغا یزغو ویل کیږي کې خودو ته نو دام داسې وی خلق ویلکه تلکیک دا چې تلل وکو او یا دلته کې د نزعون مراد د وضعنا مراد حاضری دل دی من به تلی را حاضری کو موازین جمع د میزان دا او میزان اسم آله دا اصل کې میوزان و میزان میزان میزانان موازین تلیت مراد دی بعض علماوی چې تلی بډیری وی په حقیقت کې بیا چې تلی ډیری دی نو یاداري چې د ار سړی د پاره ځان ځان لتل را زما عمل به زما پتل تل لیکيږي او ستا عمل به ستا پتل او د زید امر عمل چې کوم دی د زید او د امر پتل نو د ارچا ځان ځان لتل نو په ایربونو کربونو انسانانو بس د ارچا خپل تل بس خپل تل کې خپل عمل ورچوا چا مفسرینو ذکر کړی دي چې د ار عمل بخپل خپل تلی لکه که تاسو کتلی په دنیا کې نو مالوچ په یو تل تل لیکيږي اوس په بل تل تل لیکيږي او سر زر په بل تل ارچ د پر خپل خپل تل نو دک شانته به د ار عمل د پر خپل خپل تلی ار عمل به خپل خپل تل باندې تل لیکيږي بعض مفسرینو ذکر کړي چې تل به یوي ځکه په روایتو کې راځي چې داوود علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې یا الله دا په قیامت پر ورځ باندې بچ کوم تلې دا تل خو ماته لګو خایا الله ورته وی سیدا چې تلې ورته خو دل نو داوود علیه السلام دا هغه تلې په لیدلو به اوش شو ا دومره لوی تلوا چې پای کې دا ووانه زمکه ووانه اسمانونه ټول په یو چابړي کې راځي دومره تلوا بیا په اوش کې راغی الله ورته وی داوود علیه السلام دا تا چې څومره لوی تل ولیدل او د دې دا چابړي دی ولیدل د دې دا یو چابړي ز په یو پیر لا اله الا الله په اخلاص چې چاویلی هم ډکوم ارا روان دی اوس دا غل ذکر کوم نو بعض علماء ذکر کړي تل یو دا نو بیا موازین اولی وی دې په اعتبار د موزونات وی هغه پتل کې بچ کم سیس تل لیکيږي هغه ډیر دی تاسو کتلی کنه وی لکه وی سوچ وی لستلی شوی ګوره تلی کنه یو تل پرته وی سوچ وی لستلی شوی دا لستلی څنګه شوی دا هغه کم سیز چې تللو د هغې په اعتبار سره وي نو دې هغې ته موزون وي کم سیز چې تللی کېږي هغه ته موزون وي او څوک چې تلی هغه ته وازن وي او تلی ته میزان وي په ورځ د قیامت به تله خو داسې وي او تلل به څوک کوي تلل به جبریل علیه السلام کوي او دا هغې د فیصلې دپاره به کینولي څوکي آدم علیه السلام آدم علیه السلام به کینولي وي چې دا ستا بچی دي مخامخ کینه ورته ګوره اسې نه چې ته بیا ووایې چې زما چا زوی سره دی چې کوم دی زما چا بچی سره دی زیاتې کړی
نو هغه به ورته مهمان خصوصي کړي اب ناست. نو دې کې دا ذکر کوي. بیا دې پسې لفظ دی د قسط. قسط مصدر دی په معنا د انصاف، او د دنه قاسط راضی په معنا د ظالم. و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، سورۃ جن کې وی ظالمان چې دی هغه د جهنم دړي دي. او مقسط د دنه راضی په معنا د انصاف کوونکی. نو قسط مصدر دی او مفرد دی او موازین جمع ده او قسط یې صفت دی او موصوف صفت کې خو کوم دی د جمع او د واحد اتفاق پکاري، اتحاد پکاري. دلته اتحاد نشته. صفت مفرد راغلی دی او موصوف جمع راغلی دی. علماء د دې کوم دی نو دو جوابونه کړي. یو جواب دا کړي چې قسط مصدر دی او مصدر جنس وي او جنس په لږ او ډیرو دواړو دلالت کوي، نو د موازین سره برابر شو. دویم دا چې دلته کې حذف دی. ونزع الموازین او کې بګدو منګه تلی ذوات القسط چې هغه به خاوندان د انصاف وي. ذوات نو لہذا چې کوم دی نو هغه جمع ده. چا ویلي چې نه دا صفت نه دی د موازین، دې ته مفعول له وایي. نو بیا به دا شي ونزع الموازین او کې بګدو منګه تلی لاجل القسط د پاره د انصاف. د پاره د انصاف به منګه تلی کیدو. تلی به د پاره د انصاف کیدو لیوم القیامه، په ورځ د قیامت. تلل به څنګه؟ تلل به څنګه؟ د تللو مطابق راځي چې دا درې قسمه تلل کیدی شي. درې واړه په حدیثونو کې راغلي دي. پخوا زمانه کې چې کله د تللو د آلات نو، سیوای په لاس کې د نیولو د تلې نه یا په لرګي کې د رازوړندولو د تلې نه علاوه نور آلات نو، نو خلکو غیر دینو به اعتراض کولو په دیندار خلکو علماو چې تاسو وایي چې عمل به تللی کیږي، نو زه دا خبرې کوم د عمل دی که نه؟ نو دا خبرې چې ما وکړو دا خو لاړې والوتې، دا خبره ختمه شو، دا به څوک تلي؟ دا مونځ اوس مونږ وکړو ښکته او بر او ښکته بر، دا به څنګه تلي؟ نو جواب نو، جواب نو. لیکن اوس جواب آسان دی. دی جدید آلاتو کې اوس دا زه دا خبرې کوم که نه، داسې آلات شته، دا لوډ سپیکر دا څیزونه دی معلوموي چې ده دا خبره وکړه دا دومره وزن وه، دا دومره مقدار کې وه، دا تللی کېږي. دغه شانته چې کوم دی نو ښکته بره کېدل دا تللی کېږي. ولې د ګاډي زغل نه تللی کېږي؟ دا ګاډی چې رواني تا ته هلته کې ستن ښیي وي لکه 50 کې روان دی، 60 کې روان دی، 80 کې روان دی، 120 ته ورسېدو، دا زغل دی که نه، دا تللی کېږي. ټیر کې هوا تللی کېږي لکه وي 40 پونډې پکې وه، 45 پونډې پکې واچولی، پس وتللی که نه، نو تللی کېږي. نو لہذا اوس معلومه شوه چې هغه څیزونه هم تللی کېږي چې د هغې جسم نشته. اوس دې ته به راشو، دا به څنګه تللی کېږي؟ دا به څنګه تللی کېږي؟ نو یو روایت کې دا راغلی دی چې دا سړی به تللی کېږي چا چې عمل کړی دی. حدیث شریف کې راځي وی په ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالی یو سړی راولي او هغه سړی به سم ګوش کا پهاړ داسې هټه کټه پهلوان وي، او چې د تلی په چابړي کې واچي نو دا هغه وزن به د مچ د وزر برابر هم ني. دا ولی د سره نیک عمل نو. الته په نیک عمل باندې به انسان درنیږي او په بد عمل باندې به سپکیږي. او دا موږ تاسو په پښتو کې دا پلان کې خو ډېر سپک سړی دی، الان کې هغه سم درونی کتله کې دی ورواچولو درونی، خو سپک سړی ولې سپیتوب کوي، حرکات یې صحیح نه وي، ډېر سپک دی. خلک دا پلان کې وي ډېر درون سړی دی، الان کې هغه نری نروج کې وي، هغه د هغه خپل عزت او غیرت د وجې نه اوچې وي، خلک وي دا ډېر دروند سړی دی. ولې وی دی چې کوم دی نو لکه سپیتوب نه کوي، د چا په مال باندې نظر نه کوي، دا ډېر دروند سړی دی، درنې خبرې کوي. نو سړی به تللی کېږي، صاحب د عمل به تللی کېږي.
او چې چا سره اعمال ډیر وي نیک نو د هغه وزن به ډیري او چې چا سره اعمال لږ وي د هغه وزن به کم وي. دویم دا عمل به تللی کیږي. دی عمل ته به الله تبارک وتعالی جسم ورکی. جسم حدیث شریف کې راغلی دی وی کله چې انسان په قبر کې کیښودلی شي او دا انسان نیک عملی الله دې موږ او تاسو ټول نیک عمله کړي نو دی قبر کې د انسان ته یو ښکلی شکل راشي. موږ او تاسو خو په تیرو کې پریدو که نه خوره پې ورواچو دنه تیاره شوه لیکن دله فوراً په دغه ځای کې چې دا خلک ترې راواپس شي نو دته یو ښکلی شکل راشي. هغه دومره ښکلی وي چې د هغه مخ د بجلی د راډ نه زیاته رڼا کوي د سپوږمۍ نه زیاته رڼا کوي نو دته دا قبر روښانه کړي. او چې هغه دومره ښکلی دی چې رڼا کوي نو لکه دا هغه د ښکلیوالي اندازه په دنیا کې نشته. الان کې دنیا کې فطرت داره چې ښکلی سیس چې کم هم وي که انسان ښکلی دی که مارغه ښکلی دی که څاروی ښکلی دی خلک ورته ګوري که نه نو دی ښکلي ته متوجه کېږي نو به ښکلي شکلي نو دی به ورته متوجه شي نو دی به ورته وایي ته څوک یې اب ورته وایي زه ستا مونځ یم زه ستا تلاوت یم. دا نعتخوانان په دې نعتونو کې وی رڼا رڼا د قرآن وی زه ستا قرآن تلاوت یم زه ستا د قرآن درس یم اوس به تا سره تر د قیامته پورې په دې قبر کې یم ستا ملګری به یم. نو دا شکل ورکو عمل ته نو عمل اتللو. دریم دلته پرشتي ناستې دي. ابرز مې درته په حدیث کې ویلو چې خبرې په توله پکار دي دروغ ویل نه دي پکار. دا پرشتي ارس لیکي د دې انسان د دې جبې نه چې سره وزي دی لیکي کدی غپ لګي کدی سیریس لګیا دی کدی عبادت کوي کدی کنزل کوي کدی اس خبرې کوي کدی ټوکی کوي دا ټول دلته لیکل کیږي. دا ګس طرف والا چې کم دینو ګناونه لیکي او خي طرف والا نیکي لیکي دا لیکل کیږي. او اوس موږ سونه د دنیا شي دروغ وایو سونه د دنیا شي دروغ وایو زمنګ د دروغ اندازه ته بار ورشه ار یو سیز په دروغ خرسيږي ویل کوي چې کم دینو وي د کریټونو غټ غټ کینوان والے چې ور بار شي هغه کینو ځان له ایران دي چې ما خو کریټ تر اوسه پورې لیدل نه چې د کریټ بلا څنګه کینو ته دا پته نشته چې کریټ بسنګ دی د کریټونو غټ غټ کینوان والے هغه چې ورشي دونه په لینده کې خودوي چې سړی په مرغه ودی بیلوري چې به وی میان غټ غټ میان والے چې وروزي هغه دونه چالي وي دونه چې کم دین واړه واړه میان دروغ یو کوي نه وي. دا غوري مونږ دا دروغ نه غني خلک او دا دروغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوې زنانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخامخ باندې خپل زوی ته وی راشه بچي وی راشه صدر کومه نو ته غربت زمانہ وا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غمور ته وی تاسو سره سشته چې ورکه وی او ما سره یو کجوره ده وی خاطی کجوره در سره بیا ټیک ده او کما وی که صدر سره نشته نو دا به دروغ استادې پرشتي بدل تلیکل. دا سمره ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی رسول الله صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته راسي ډډواري و خانه کعبه ته او وی چې هلاک او تبادی او تاوانیان دي هغه خلک وی زدا سره روان وی ما وی چې یا رسول الله سوک دي وی هغه خلک دي چې هغه د دروغ په خبرو خپل سودا خرڅي. تماله په مارکیټ کې وخایا چې سوک خپل سودا سره رښتیا وي سوک رښتیا وي د دروغ په خبرو خپل سودا خرڅي. دا خلک تباہ مونږ تباہ نه دا نوې دا رجستری دي دلته دا به تللی کیږي. دا هر کال رجستر جمع کیږي په دې پر رجستر کې کپدی او رجستر کې د چا لیکل ډیری نو دی بدرونی او کپدی کې لیکل ډیری نو دی بدرونی په لیکلو بدرونی کې اوس پکېږي. او په دې دلیل د حدیث بطاقه حدیث بطاقه دو حدیثونه دي. یو حدیث کې راغلی دي چې موسی علیہ السلام الله تعالی ته وی ما ته ذکر الله ورته وی لا اله الا الله وایا مختصر ویم وی یا الله دا ټول خلق وی ما ته داسې خصوصي وخایه زه خو پیغمبر یم وی موسی دا دومره درنه کلمه ده که د تلی په یو چابړي کې ووانه ځمکې ووانه اسمانونه او په دې کې چې دننه سدي دا واچي او په بل طرف کې لا اله الا الله په یو کاغذ ولیکي واچي وی دا به درنه
دې ته حدیث بطاقه وایي. یو بل حدیث راغلی په ورځ د قیامت به یو سړی راوستلی شي د هغه به دومره اعمال ګناهونه وي دومره ګناهونه چې د تلې دا یو چابړي به ډک شي او د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې دا څومره خلا تا ته ښکاري دا به ټوله ډکه شي. دا سړی به وي زه هلاک او تباه شوم. د سره به نیک عمل نی نو الله به وي جهنم ته روان کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وي یا الله تا خو ما سره وعده کړی چې زه به د خپل امت سفارش کوم نو ما ته اجازه راکړه چې د سفارش وکم. وی تا ته اجازه ته وکړه. وی یا الله ما سره د یو امانت دی وی ورکا. نو هغه به یو پرچی راوباسي او هغه به چې کوم دی دته ورکي وي دا والا په هغه پرچې باندې به لیکلي وي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. تاسو چې ویم درود وایم تاسو داسې خاموش کینې تاسو ته نه درځي لکه چې نو دا روزانه در باندې ویم او تاسو نه وایې. دا یو پیره چې ویلي چې دا د تلې په دې بله چابړي کې واچي نو هغه ټول ګناهونه به سپک شي او دا چابړي به دروند شي. الله به دې بنده ته وایي ته ځه چې کوم دی نو جنت طرف ته لاړ شه ته جنت ته لاړ شه. نو دی به چې کوم دی د جنت په طرف باندې روان شي جنت ته به ځي نو د جنت په دروازه کې به دی ودرېږي. نو فرشتې به ورته وایي چې ولې ودرېدې نو دی به ورته وایي زه ځکه ودرېدم دا د 14 سپوږمۍ په شانتې مخې پړه کېږي او ما سره احسان وکړو او ما ته یو پرچی راکړه د دې سړي معلومات کوم چې دا څوک دی. نو هغه فرشته ورته وایي ته دې نه پېژنې؟ وی نه. وی دا ستاسو پیغمبر دی که نه دا ستاسو پیغمبر دی. دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په دنیا کې چې چا درود ویلی دي دا درود د ځان سره محفوظ کړي دي او په ورځ د قیامت به دا دی ټولو خلکو ته واپس کوي. وایه عزیزانو درود روزانه کم از کم 100 پیری درود دا په ځان باندې لازم وګرځو. ګنې 200 پیری سار او ماښام 100 پیری وایه. ګنې د دینم زیات وایه چې څومره دی درود وي. د درودو مثال د عطرو دی. امام غزالی رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو وی درود اول ویم که استغفار اول ویم؟ امام غزالی رحمت الله علیه ورته وفرمایل وی کپړه که چرې ګنده وي نو مناسبه دا ده چې په صابون دی اول ووینځلی شي او وروسته دی پې خوشبو ولګولی شي او که چرې کپړه صفا سوتره ده نو ډایرکټ پې خوشبو لګوه. سړي وي زه خو پې نه شوم. وی استغفار چې دی صابون دی او درود چې دی خوشبو ده. که چرې ته د ګناهونو کې لتاړې نو اول استغفار وایه ورپسې درود شریف وایه. استغفار د صابون کار کوي او درود شریف د خوشبو کار کوي د میک اپ او د کریم پاوډرو کار کوي. او که چرې ته پاک او صفا سوتره نو بس ډایرکټ خوشبو لګه بیا درود شریف وایه. دا فیصله وی زه نشم کولی. امام غزالی رحمت الله ورته وی دا به ته پخپله کې په ځان باندې چې ته څنګه. بهرحال دې ته حدیث بطاقه وی. عزیزانو دا څومره چې موږ ذکر وغیره کو دا لیکل کېږي دا به په ورځ د قیامت ته لیکل کېږي. دلته یې وفرمایل ونزع الموازین القسط او کیک بګدو منګه تلې د انصاف یا تلې د پاره د انصاف لیوم القیامه په ورځ د قیامت. نو دا به داسې تلې وي چې زره برابر ظلم به پچا نه کوي زیاتې به پچا نه کوي. ظلم ظلم دا وي چې تا په دنیا کې یو نیک عمل کړیو او هغه هلته کې ستا د نیکۍ په تله کې وانه چولو دې ته ظلم وایي. تا په دنیا کې بد عمل نو کړی او هلته درته چې کوم دی نو د بد عمل په چابړي کې اچولی دی دې ته ظلم وایي. ستا نه کم کړي دي چې کوم دی نو نیکۍ او تا ته سیوا کړي دي ګناهونه دې ته ظلم وایي. لکه د پاکستان په قانون کې چې څنګه دي په خبرو ځنې که جرم یو سړي کړي وي اکثر خو په جیلونو کې پراته غیر مجرمان دي او که کړي وي نو جرم د هغه چې کوم دی نو دومره وي او هلته چې کوم دی نو بیا هغه ته سزا میلاویږي د دومره. وی دا څه د پاکستان قانون خو نه دی. فلا تظلم نفس شیئا نو بس ظلم به نه کولی کېږي په یو نفس باندې شیئا د څه شي. یو نفس سره هم ظلم نه کېږي کافر سره به هم ظلم نه کېږي مسلمان سره به هم ظلم نه کېږي هېچ چا سره ظلم نه کېږي.
دلته وی چې موږ به کیدو تلې د قیامت د انصاف. سورت کهف کې آیت نمبر 105 کې ذکر کړی دی فلا نقیم لهم وزنا، اډو د سره ورته موږ تل نګدو، اډو د سره ورته موږ وزن نکو. دا کافر خبره ده. اوس کافر سره خو نیک عمل شته نه، ځکه چې د ایمان نه بغیر نیک عمل قبلیږي نه، نو د تللو څه معنی شوه؟ نو هلته نو دې سره هېڅ قسمه ټغر نشته. و ان کان او اگر چې وي مسقال عرب استعمالی په معنی د ذره برابر، ځکه د دې وجې نه په صورت نساء آیت نمبر 40 کې هلته چې کوم دی نو مسقال ذرتین ویلی دی، دلته مسقال حبتین وی. او په صورت لقمان کې هم چې کوم دی نو مسقال حبتین ویلی دی. نو دلته وی او خردل چې دی، د خردل معنی مفسرین کوي اوری، وی چې دا اوری چې دی نو دا د شړشم د دانې نه لږ معمولي وړوکی دی. ما خپله لیدلی نه دی، پته راته نشته چې دا څه شی دی، خو لیکن وی دا وړوکی دی. خو نن سبا په جدید لغت کې عرب چې دی نو شړشم ته خردل وی، زیت من خردل. موږ ورته شړشمو تیل وایو که نه، ای ورته زیت من خردل وی، دا د شړشمو تیل دی. په خبر ورسلی نو بهرحال د شړشمو دانه شوله. شړشمو دانه چې کوم دی نو وړه ذره بیا د هغې نه م وړه ده. ذرات داسې دي چې اوس هم په دې پیزا کې شته، لیکن موږ ته ښکاري نه. او خاص کر که تا لیدلي چې سهار وختي کې نور وخېږي د دروازو کې د کړکو کې د روشندانونو کې چې دا انور لګي نو هلته بیا ذرات معلومیږي. دغه ذرات اینی ټایم چې کوم دی په دې پیزا کې، خو لیکن نه معلومیږي، په خوردبین دوربین وغیره معلومیږي، داسې نه معلومیږي. دکه ذره ذره به م تلي، دا ذره ذره به م تلي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. که چا چې کوم دی نو ذره برابر خیر کړی دی، په تله کې به وویني چې دا دی پروت دی، او که چا ذره برابر شر کړی دی، په تله کې به وویني چې پروت دی. دا وایي و ان کان اگر چې وي دا مثقال حبة برابر چې کوم دی نو د یوې دانې من خردل د اوري، اتینا بها نو موږ به دا راولو، وکفا بنا حاسبین. دا سوال جواب دی. سوال دا دی چې ته به راولي، تا ته څه پته ده؟ الله وی موږ د حساب دپاره کافي و، ما نه څه شی رکېږي نه. الله وی زما نه څه شی غیبېږي نه. وکفا بنا حاسبین بیا مفسرین دوه معنی کوي. یو معنی دا ده چې موږ د حساب دپاره کافي یو، نو موږ ته د بل چا ضرورت نشته چې په ورځ د قیامت به بیا موږ خلکو ته منت کوو چې راشه را سره لږ وشماره، را سره لږ چې کوم دی نو حساب کتاب وکړه، را سره لږ تلل وکړه. نه، موږ کافي یو. دویمه معنی دا ده الله وایي زه چې حساب وکړم، هغه حساب کې راته څوک فرق نشي روغکې چې بیا را پسې څوک راوړي چې راشه نظر ثاني پې وکړه، راشه لږ یې وګوره، لږ جانچ پړتال دوباره وکړه. که تاسو کتلي نن سبا چې ته چې کوم دی نو دکاندار نه سودا والې نو اول د یو ایټم ریټ ولګوي که نه، نو چې کله بیا جمع کړي نو د هغې نه پس بیا کلکولیټر باندې نو بیا دوباره ګوري، پړتال کوي. الله وی ما ته د دغې پړتالونو ضرورت نشته. وکفا بنا حاسبین، او موږ د حساب دپاره کافي یو. رزې د دستربندو دي. امام بخاری رحمت الله علیه بخاری شریف کې 83 کتابونه ذکر کړي دي. کتابونه لکه کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الصلاة، کتاب الزکات، کتاب الصوم، دغه شانته کتاب الجهاد، کتاب المغازی، کتاب التفسیر. 83 کتابونه دغه په دغه کتاب کې دي. 2 جلد دي. او 3866 پکې بابونه دي. د امام بخاری د خپل کتاب اولنی کتاب چې دی کتاب الایمان دی، او آخرنی کتاب چې دی کتاب رد علی الجهمیه دی. دا جهمیه پخوا یو باطل فرقه تیره شوې ده، هغه باندې رد کړی دی. او لومبنی باب بدالوحی دی. آخرنی باب چې کوم دی نو هغه چې تړلی نو په دې آیت یې تړلی دی. هغه به تاسو د دستربندو ته ځئ، مدرسو ته د بخاري شریف ختم دی نو هلته چې بیا کله عبارت وي او مولوي صاحب شیخ الحدیث چې کله باب شروع کی نو هغه وی باب ونزع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم واقوالهم وافعالهم توزن.
اعمال د بنی آدم خبره د بنی آدم عمل د بنی آدم به ټول تللی کیږي. بیا وی القسم مصدر، قسم مصدر دی. والقاصد قاصد چې کم دینو، واما القاصد فهو الجائر واما المقصد، او چې کم دینو قاصد چې دی هغه ظالم ته وي او مقصد چې دی هغه انصاف کوونکي ته وي. بیا د هغې نه پس چې کم دینو هغه دغه حدیث وي. نو بهرحال هغه دا دي. او 9000 یو کم اتیا 9079 احادیث امام بخاری په خپل کتاب کې وروړي او اخیری حدیث یې چې کوم دی نو د دې آیت لاندې لیکلی دی او دا آیت یې جوړ کړی دی. نو دا ځکه کړی دی چې امام بخاری وایي اولنی حدیث یې وروړي انما الاعمال بالنیات، اخیرنی حدیث او آیت دا ورسره وروړي او حدیث یې د لاندې لګولی دی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دوه کلمې دي په وزن کې درنی دي او په طلب جګمدینو په جبه باندې سپکی دي او الله ته ډېرې خوږې دي. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا دي دا جګمدینو دوه کلمې دي. دی ولی لومبنی انما الاعمال بالنیات راوړي، اخرینې دا راوړلو اشاره دې د وکړله چې تللی کېږي خو به هر یو څیزه، خو لیکن د نیکو اعمالو کې چې وزن راځي دا به په ښه نیت سره راځي، چې د یو انسان نیت ښه وي اخلاص وي پکې، نو دې سره چې کوم دی نو وزن راځي. نو دې ذکر کړی دی. نو دا مې درته هسې د فیدې په طور باندې وي. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.